راکړه کتابونه قلمونه کتابچه راکړه پرېږده مکتب ته او د زده کړو اجازه راکړه راکړه کتابونه قلمونه کتابچه راکړه پرېږده مکتب ته او د زده کړو اجازه راکړه پرېږده مکتب ته او د زده کړو اجازه راکړه پرېږده مکتب ته چې معلمه یا ډاکټره شم زده کړو او تعلیم سره به نوره معتبره شم پرېږده چې لال شم ابداره مرغلره شم پرېږده مکتب ته چې معلمه یا ډاکټره شم زده کړو او تعلیم سره به نوره معتبره شم پرېږده چې لال شم ابداره مرغلره شم لاس می په سر کېږده ماته نوره حوصله راکړه پرېږده مکتب ته او د زده کړو اجازه راکړه راکړه کتابونه قلمونه کتابچه راکړه پرېږده مکتب ته او د زده کړو اجازه راکړه راکړه کتابونه قلمونه کتابچه راکړه پرېږده مکتب ته او د زده کړو اجازه راکړه پرېږده مکتب ته او د زده کړو اجازه راکړه نسل د هوا یم او لور د خندجې یم روانه په سنت د عایشې او فاطمې یم مینا او مومنه د شریکې کلمې یم نسل د هوا یم او لور د خندجې یم روانه په سنت د عایشې او فاطمې یم مینا او مومنه د شریکې کلمې یم راکړه په هر څه کښې مې د حق خپله حصه راکړه پرېږده مکتب ته او د زده کړو اجازه راکړه راکړه کتابونه قلمونه کتابچه راکړه پرېږده مکتب ته او د زده کړو اجازه راکړه راکړه کتابونه قلمونه کتابچه راکړه پرېږده مکتب ته او د زده کړو اجازه راکړه پرېږده مکتب ته او د زده کړو اجازه راکړه زه د خدای رحمت یم د آدم حوا بچی یم زه د فرشتو منقدسې کورنۍ یم خور دین ملور دین مخیر د کنجیل یم زه د خدای رحمت یم د آدم حوا بچی یم زه د فرشتو منقدسې کورنۍ یم خور دین ملور دین مخیر د کنجیل یم پاکه د دین لاره کښې سالمه تربیه راکړه پرېږده مکتب ته او د زده کړو اجازه راکړه راکړه کتابونه قلمونه کتابچه راکړه پرېږده مکتب ته او د زده کړو اجازه راکړه راکړه کتابونه قلمونه کتابچه راکړه پرېږده مکتب ته او د زده کړو اجازه راکړه پرېږده مکتب ته او د زده کړو اجازه راکړه پاکه او معصومه یم منن چې زده کوونکې شم بله ورځ به نورو ته د دین مذهب ښوونکې شم پرېږده چې سبا ته مې د خپل نسل روزونکې شم پاکه او معصومه یم منن چې زده کوونکې شم
بلورت بنور تا د دین مذهب خون کی شم پریږده چې سبا ته می د خپل نسل روزون کی شم راکړه د هنر د الهامونو سرچینه راکړه پریمیک د مکتب ته او د زده کړو اجازه راکړه کتابونه قلمونه کتابچه راکړه پریمیک د مکتب ته او د زده کړو اجازه راکړه کتابونه قلمونه کتابچه راکړه پریمیک د مکتب ته او د زده کړو اجازه راکړه پریمیک د مکتب ته او د زده کړو اجازه راکړه